سلامونه او ستړي مشئ ستاسې دې همدا شیبه په خیر وي د یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستاسې د روغتیا او سلامتیا په هیله لکه څنګه چې مې وعده کړې وه چې زه به د ویډیوګانو لړۍ بیا پیلوم د ویډیوګانو د لړۍ په پیل سره دا وارې خپلې ویډیوګانې په مختلفو برخو تقسیموم او ویشم چې یوه برخه به یې د دندې مهارتونه یا د دندې د پلټلو مهارتونه او د دندې اړوند مهارتونو برخې چې په دې کې به په منظم ډول باندې او په سلسله وار ډول باندې له دندې له پلټلو شروع کوو داسې پسې مخکې ځو چې په دې کې مختلف مهارتونه داخلیږي. لومړی دا چې څه ډول مثلا موږ دنده د ځان لپاره پیدا کړو، څه ډول دنده وپلټو، کوم ادرسونه شتون لري چې موږ یې دنده ترې پیدا کولی شو. دویمه برخه به بیا د ریزومي سی وي لیکل وي چې څه ډول زه یوه ښه سی وي د ځان لپاره ولیکمه. په دې باندې منظم بحث کوو، سلایډونه دي تاسو ته منظم تشریح کوو دغه برخې. دریمه برخه دې بیا کور لیټر یا همغه غوښتنلیک لیکل وي، څه ډول زه یو ښه غوښتنلیک ولیکم چې مقابل اړخ ته دا قناعت ورکړمه تر څو هغوی ما استخدام کړي. او څلورمه برخه به د یا کاري مرکه به وي، ځکه کاري مرکه نهایتا مهمه ده. دا چې موږ دنده ځان ته پیدا کوو، سی وي ورته جوړوو، کور لیټر ورته جوړوو، د سی وي څه شی ده، کور لیټر څه شی ده، دنده څه ډول پلټلی شم، دا چې کاري مرکه څه شی ده، په دې باندې منظم خبرې کوو. وروسته د دې بیا پنځمه برخه ده هغه چې بیا د اړونده دندې مهارتونه دي، یا په دفتري کارونو کې یا په اداره کې د کار کولو مهارتونه دي. دا تر هغه وخته چې ته پر دنده څه ډول مقرر شي او څه ډول یو دنده ځان ته پیدا کړي. نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، له ملګرو سره هم ویډیو شریکه کړئ. د دندې اړوند مهارتونو لومړنۍ ویډیو ده. نو راځو د دندې اړوند لومړنۍ مهارتونو ته چې هغه د دندې لټولو او اړیکو جوړولو مهارتونه دي. په نن ویډیو کې به تر پایه په دې موضوع باندې خبرې کوو. ویډیو به یو څه اوږده وي، په دې چې زه غواړم هغه ځوانان چې تازه له زده کړو فارغه شوي دي، تازه له پوهنتونه فارغه شوي دي او ځان لپاره غواړي دنده مناسبه دنده پیدا کړي، نو کولی شي دې ویډیوګانو په کتلو سره یا دې لړۍ تر پایه په کتلو سره ځان ته په ښه ډول دنده پیدا کړي او په ښه ډول د دندې اړوند مهارتونه په ځان کې پیدا کړي. نو د دې لپاره ویډیو تر پایه راسره وګورئ، او بیا هم وایم ویډیو تر پایه راسره وګورئ او د ویډیوګانو دغه لړۍ راسره تعقیب کړئ او تر څنګ تاسو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د سلایډونو په اړه باید وایم چې دغه سلایډونه یو انټرنیشنل انجو تیار جوړ کړي دي چې USDWP په نامه یادیږي، USWDP په نامه یادیږي، چې د پوهنتونونو د پرمختیا یو پروګرام و. هغوی دغه زده کړیالانو لپاره چې وروستی کال وي د هغوی لپاره تنظیم شوي دي. ما غوښتل له همدغې استفاده وکړم ځکه ډېر منظم موضوعات پکې دي. لومړی موضوع پیلوو د دندې لټولو او د اړیکو جوړولو مهارتونه. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ چې کوم مهارتونه دي چې موږ کولی شو دنده پرې وپلټو او اړیکې جوړې کړو؟ دغه زموږ د ټولنیزو رسنیو هغه پتې دي، د یوټیوب چینل دی، فیسبوک پاڼه ده، ورسره انسټاګرام دی، د واټساپ شمېره ده او تر څنګ یې ایکس یا د ټویټر اکاونټ دی. تاسې کولی شئ په دغه کې هم دغه ویډیوګانو لړۍ درسره تعقیب کړئ. د دې برخې موخې او محتوا څه ده؟ ولې موږ دا ویډیو غواړو جوړه کړو؟ موخه او هدف مو څه دی؟ د دې ویډیو پای کې به تاسو وتوانیږئ چې د دندې د لټولو معلوماتي مرکزونه، منبع او نورو کړنلارو نه ګټه پورته کړئ. دا ویډیو تاسو تر پایه وګورئ، تاسې کولی شئ چې دندې د لټولو معلوماتي مرکزونه درته معلوم شي او څه ډول دنده ځان ته وپلټئ، په دې به پوه شئ. د دندې د لټولو معلوماتي مرکزونه نورو کړنلارو او تخنیکونو ته په مؤثره ګټه پورته کړئ. څه ډول تاسې له دغه مرکزونو نه مؤثره ګټه پورته کړئ، د دندې اړتیاوې موندل او ځان د دندې سره پرتله کولو مهارت ترلاسه کړئ. څه ډول تاسې د دندې اړوند اړتیاوې درک کړئ، دا پیدا کړئ او بیا د اړوند مهارتونه په ځان کې پیدا کړئ. یو مناسبې دندې ته غوښتنلیک ورکړئ. څه ډول تاسې یو مناسبې دندې ته خپل غوښتنلیک ورکړئ. دا ډېر مهم بحث دی. د خپلو اړیکو نه په ګټه اخیستلو سره د دندې موندلو مهارتونه زده کړئ. یو موضوع چې باید روښانه وي هغه دلته کوو چې اړیکې ډېرې مهمه دي، اړیکې باید ولرئ. ولې باید دنده ولټول شي؟ ځکه که دنده ونه لټوو، اوس داسې نه ده چې تاسې څوک کور ته راشي او تاسې ته ووایي چې راځه صیبه ته فارغه شوې او ته له موږ سره کار پیل کړه.
ډېر محدود به داسې خلک پیدا شي چې هغوی پسې یو انجو یو ارګان یو اداره راشي ورته ووایي چې راځه ته له موږ سره کار وکړه. نو موږ اړ یو چې دنده ولټوو، ځکه تر څو موږ د دې لپاره دنده لټوو چې یو مناسبه دنده له ځان لپاره پیدا کړو. دندې په لټه کې باید پام وشي د خپلو وړتیاوو ته نږدې دنده پیدا کړو، هم معاش یې ښه وي. یو موضوع ته باید پام وي چې کله دنده تاسې پلټئ داسې دندې وپلټئ چې ستاسې د مهارتونو اړوند وي. داسې مثلا ته انجینر او د فاینانس برخې دنده پلټې دا نو غلطه ده. دا د مثال په توګه د کټګورۍ موقعیت او دندې ځای شرکت په پام کې نیولو سره باید دنده ولټول شي. مثلا ته غواړې په کومه کټګورۍ کې کار وکړې، په کوم ولایت په کوم موقعیت کې کار وکړې، په کوم شرکت سره ستا ټارګټ دی چې ته کار وکړې. دا ډېر مهمه دي د دندې په لټولو کې د مناسبې دندې ترلاسه کولو په موخه خپلو اړیکو نه ګټه پورته کړئ. بیا هم وایم مخکې مې هم یاده وکړه د مناسبې دندې ترلاسه کولو لپاره تاسو مجبور یاست چې خپلو اړیکو نه ګټه پورته کړئ. تاسې باید ټولنیز شخصیت ولرئ، د ټولنې او د ټولنې ګډونوالو سره باید تاسې ډېرې ښې او ژورې اړیکې ولرئ. د دندې د موندلو د مرکزونو ته مراجعه وکړئ. دندې موندلو مرکزونه ځینې مرکزونه فکر کوم چې په کابل کې به شاید یو دوه درې مرکزونه لا هم فعاله وي. هغه دا چې تاسو ته د دندې د موندلو مرکزونو په نامه یا جاب سرچینګز افیسونه دي چې هغوی ستاسې لپاره مناسبې دندې پیدا کوي. هغه د کارفرما یا هغه د انجو او د افرادو ترمنځ یو پل دی، ارتباطي پل دی. د مسلکانو او مسایلو لپاره د لینکډین نه ګټه واخلئ. لینکډین چې دی یو سوشل میډیا ده، زه پکې اکاونټ لرم، هغه به بیا وروسته تاسو ته وښایم چې دغه برخه کې هغوی ډېره دغه دندې اړوند مهارتونه دی خپروي او د دندې اړوند فرصتونه درته خپروي. په دې خاطر دغه مهمه دي دندې خبرداري ورکول انټرنیټي پاڼو لکه job.app او داسې نورو سایټونو کې نوم لیکنه وکړئ. موږ ډېر سایټونه لرو آنلاین په لیکه سایټونه شته دی چې ویب سایټونه دي چې هغوی د دندې اړوند ټولې دندې خپروي. دا کوم فرصتونه چې دندې اړوند پیدا کېږي دا خپروي درته. کوم شرکتونه چې تاسو د پام وړ وي مراجعه ورته وکړئ. ممکن ځینې وخت داسې وي چې تاسې یو مشخصه اداره ټارګټ کړې وي چې غواړم په دغه کې دنده ترسره کړم، نو په دې کولی شي چې هماغه شرکت ته مراجعه وکړئ یا هماغه انجو ته مراجعه وکړئ او هلته هغوی سره دنده ترسره کړئ یا هغوی ته د هغوی نه غوښتنه وکړئ د دندې. د دندې لټولو په موخه کوم سایټونه معلوماتي مرکزونه موجود دي. د دندې د پلټلو پر موخه تاسو کولی شئ چې آنلاین ویب سایټونه چې کوم دي پر لیکه سایټونه دا کولی شئ په ګوګل کې تاسې پیدا کړئ. مثلا careerjet.com دی، www.afghanjobs.org دی، www.jobs.af دی، www.akbar.org دی او www.af دی او UN jobs دی. دا یو څو مثالونه دي. اوس نوي ډېر سایټونه نور هم جوړ شوي دي په دې کې چې ډېر کارول کېږي او ډېر هغه دندې خالي بستونه چې خپروي دندې اعلان ته ورکوي هغه افغان جابس دی، jobs.af دی او اکبر دی. تاسو کولی شئ په دې کې دغه ټول مناسب فرصتونه مناسب دندې د ځان لپاره تاسو پیدا کړئ. دغه در سره یادداشت واخلئ، دا ډېر مهمه دي. وروسته بیا تاسو ته عملاً ښایم چې څه ډول مثلا تاسو دا پیدا کولی شئ. دلته به هم یو مثال ورکړم. زه مثلا زه خپل پاڼه خوشې کومه، دلته ګورم چې ګوره اکبر و که نه، تاسو کولی شئ www.akbar.org راغی نو akbar.org تاسو سرچ کړئ، تاسو ته به akbar.org دلته خوشې شي. دغه دی، دا د اکبر سایټ ویب سایټ دی. دلته تاسو کولی شئ چې مشخصا دې ځای ته راشئ، جاب سینټر باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو ته څومره دا اوس 395 بستونه یا 395 دندې په اعلان کې دي، اویلیبل جابس دی. دې باندې بیا وروسته مثلا دلته تاسو کولی شئ د ټایټل یا د عنوان له مخې دنده ځان ته وپلټئ. دلته د ولایت له مخې کولی شئ تاسو دنده ځان ته وپلټئ. دلته د کټګورۍ له مخې مثلا د اډمین برخه کې ده، د فاینانس برخه کې ده، اکاونټینګ برخه کې ده، هره برخه چې تاسو غواړئ دلته تاسو ته دا دندې ټولې ښیي. تاسو کولی شئ بلې پاڼې ته پکې لاړ شئ، بلې ته پکې لاړ شئ، دې په اړه صرف معلومات ورکوم. دلته دا د دندې هغه عنوان دی، مثلا کمیونټي موبلایزر دی، دغه د ارګان کوم انجو کوم مؤسسه کې چې اعلان شوی دا د ولایت نوم دی. دا هغه تاریخ تر دې تاریخه به دا دنده اعلان کړي، تر دې تاریخه تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ. نو دغه یو نمونه ده چې بیا وروسته موږ په ټولو نمونو باندې په ګډه سره کار کوو انشاءالله. بیرته راځو خپل سلایډ ته. دغسې افغان جابس هم تاسو کولی شئ سرچ کړئ. د دندې لټولو معلوماتي مرکزونه د دندې په موندلو کې څه مرسته کولی شي؟ تاسو سره به پوښتنه وي چې دغه مرکزونه د دندې په موندلو کې موږ سره څه مرسته کولی شي؟ دا یو لویه پوښتنه ده.
د دندې ژور لټون دنده پر اساس د موقعیت شرکت او خپل د دندې ژور لټون دنده پر اساس د موقعیت شرکت او خپل وړتیاو ولټوئ. تاسو کولی شئ په دغه سایټونو کې یا دغه مرکزونو کې دغه موضوعاتو په اساس باندې ځان ته وپلټئ او پیدا یې کړئ. بل چې دی مناسبه دنده چې تاسو تجربه او مهارتونو سره سمون ولري. تاسو په کومه برخه کې تجربه لرئ، په کومه برخه کې مهارتونه لرئ، د هغې په اساس تاسو ځان دنده پلټلی شئ او پیدا کولی شئ. ځان ته په لینکډین کې اکاونټ جوړ کړئ، ځکه لینکډین چې دی ډېر زیات فرصتونه خپروي دندې اړوند، ځکه نړیوال انجوګانې، شرکتونه، ادارات په دې کې خپل اکاونټونه لري او خپل خالي بستونه تر ډېره دلته خپروي تاسو ته. دنده قدم په قدم لټون. څه ډول دغه دنده پیدا کړو؟ مثلا تاسو به لاړ شئ، لکه مخکې مې تاسو مثال درکړ، دغه www.akbar.org دا به تاسې په ګوګل کې سرچ کړئ. چې کله مو سرچ کړئ تاسو ته به دغه پاڼه خلاصه شي. دغه پاڼه په خلاصېدو سره تاسو بیا جاب سینټر انتخابوئ، بیا تاسو دغه پاڼه خلاصېږي. دغه پاڼه چې کله تاسو ته خلاص شو، دلته تاسو ته وګورئ په دغه عکس کې چې مې دلته راغستی دی، دې کې 559 دندې اعلان ته ورکړل شوي دي. د مثلا تاسو یوه انتخابوئ، دلته فیمیل میډیکل ډاکټور انتخاب شوی دی، ورځي دلته هم دغه دندې په اړه معلومات دي. تاسو وینئ د دندې په اړه مثلا لوکیشن یې کابل دی، زه دلته درته ښایم لوکیشن یې کابل دی، ارګنایزیشن چې دی مثلا AFGA دی، نیشنلټي د افغانستان خلک یې کولی شي، یوازې دونه ورک اکسپیرینس 3 کاله باید کاري تجربه ولري. کټګوري چې د هیلث صحت برخه ده، فول ټایم ده، 1 کلن قرارداد څه کوي چې د تمدید وړ دی. دغه دندې خاص کوډ دی، یو کس په کار دی. جندر چې دی ښځینه دپاره دا بس دی. ایجوکیشن تعلیم یې په کومه برخه کې میډیکل ډاکټور دی او کلوز ډیټ یې دغه تاریخ دی. تاسو چې کله لاندې ولاړ شئ بیا جاب ډسکرپشن دی یا د دندې اړوند معلومات دي. جاب ډسکرپشن کې معلومات دا باید تاسو ولولئ چې دوی ته څه ډول کس په کار دی، کوم مشخصاتو باندې کس دی، دغه دنده د دغه بست کارونه څه شی دي. ریکوایرمنټ دی، دوی ته په کوم مشخصاتو شخص په کار دی. مثلا میډیکل ډاکټور باید وي، یا د اقل 3 کاله کاري تجربه ولري. هغه وړتیاوې مهارتونه چې دغه شرکت یې غواړي، مقابل شخص چې دی ته اپلای کوي یا اسناد رالیږي یا غواړي چې دی مقرر کړي، دغه مشخصات باید ولري. بیا چې دی ګایډلاین دی، ګایډلاین چې دی په دې کې څه ډول تاسو کولی شئ چې اپلای وکړئ. هغه رهنما ده، هغه لارښود دی چې څه ډول تاسو مثلا دغه دندې ته اپلای وکړئ، څه ډول تاسو خپل اسناد ولېږئ. چې دا ګایډلاین لوستل ډېر مهمه وي. ډېر وخت ډېری ځوانان چې کله دندې ته اپلای کوي، یوه دنده غواړي ځان لپاره پیدا کړي، دغه برخه نه لولي، ځکه دی ډېر مشخص تاته وایي چې شی ماته ولیکه. په ایمیل سبجیکټ کې مثلا دلته تاسو وینئ دغه د موس سره ورته وایي چې مثلا ویکنسي نمبر واضح راته په سبجیکټ کې ولیکه، د ایمیل په عنوان کې راته ولیکه. خو ډېر ځوانان دلته ورته اوږده پړپړه لیکي چې بیا دوی نه شارټ لیست کېږي. بلې افغان جابس دی، په دې وروسته بیا موږ عملي هم کار کوو. اوس یوازې هغه انځورونه هم دلته راغستي دي. افغان جابس وبخښئ jobs.af دی، jobs.af چې دی www.jobs.af. دا یو معتبر ویب سایټ دی، یو معتبره پاڼه ده چې تاسو کولی شئ د ګوګل کې سرچ کړئ. دی هم دغسې دندې اعلانوي. دا د دوی هغه منځنۍ پاڼه ده چې jobs.af. کولی شئ دلته مثلا د مختلفې دندې اعلان شوي دي. تاسو یې وینئ مثلا ATM ټیکنیکل افیسر په کابل کې اعلان شوی دی. دغه کلوز ډیسک دی. مختلف بسونه دی چې تاسو کولی شئ پیدا کړئ د ځان لپاره. مثلا یو موږ پروګرام منیجر انتخابوو چې مووي ګروپ اعلان کړی دی. مثلا مووي ګروپ دی کوم مشخصات غواړي، دلته پروګرام منیجر ویلی دی. مثلا دغه دنده چې د 550 کسانو کتلې ده اباوټ مووي ګروپ، دغه هغه سازمان، هغه اداره چې دغه بست اعلان ته ورکړی دی، دغه په اړه معلومات دي. په لومړي سر کې د دندې په اړه معلومات دي. دغه چې تاسو وینئ جاب ډیټیلز چې دی د دندې په اړه معلومات دي. ورپسې بیا چې دی ډیوټیز اینډ ریسپانسیبلیټیز دي، هغه مسؤلیتونه چې کوم دغه دندې یا دغه بست اړوند شخص باید بیا ترسره کړي دغه دي. بیا کوالیفیکیشن دی یا هغه وړتیاوې او مهارتونه دي. او جاب لوکیشن دی، موقعیت د وظیفې دی، ایجوکیشن کوم د برخې تعلیم ولري. او بیا هم ګایډلاین دی چې همغه لارښود دی. او سبمیشن ایمیل چې دی دغه ایمیل دی چې تاسو د ایمیل لارې اپلای کولی شئ. بې مناسبې اړوند د دندې ته غوښتنلیک ورکول، د ځان په اړه معلومات ترلاسه کوي.
مخکې له دې چې تاسو یو مناسب یو اړوند دندې ته غوښتنلیک ورکړئ څه ډول تاسو هغه درک کولی شئ دا دنده زما لپاره مناسبه ده. نو په دې خاطر تاسو ځان په اړه معلومات ترلاسه کړئ. زه څومره مهارتونه لرم، ما په کوم وخت کې تحصیل مې چې کړی دی، زه څومره د دندې اړوند مهارتونه لرم، کوم سافت یا هغه نرم مهارتونه چې دي مثلا د سپیکینګ دی، ټایم منیجمنټ یا د مدیریت د وخت دی، دغه زه څومره مهارتونه لرم. دغه ځان په اړه معلومات ترلاسه کړئ. هغه دندې ته غوښتنلیک ورکړئ چې ستاسو مهارتونه تجربو سره سمون ولري. مثلا ته د انجینرۍ اړوند مهارتونه لري، فاینانس یا د مالي برخه کې نه پوهیږي او نه هم مالي برخې مهارتونه لري او نه هم تجربه لري، راځي مالي برخې کې اپلای کې دا غلطه ده، ځکه ته هلته نه مهارت لري او نه تجربه لري. یو خو دا اول شارټ لیست کېږي نه، بیا کلام که ته هلته مقرر شي ستا نه به کارونه ډېر ګډوډ وي، هلته بیا دنده نشي ترسره کولی. دندې خاوند ته یو منظم ایمیل واستوئ او د هغه په موضوع کرښه کې د دندې نوم او ریفرنس نمبر ولیکئ او خپله کاري پېژندپاڼه په ایمیل کې ځای اټچ کړئ. مخکې مې ویل چې تاسو هغه کله هغه لارښود ګورئ په سایټ کې، هلته تاسو ته وایي چې تاسو ماته په دې ایمیل کې څه شی ولیکئ. مثلا ډېری وخت دا وي چې ریفرنس نمبر یا ویکنسي نمبر تاسو ولیکئ او د دندې عنوان ولیکئ، هلته یې واضح درته ویلي. بیا دا ورته ایمیل کې مه لیکئ چې زه دونه تجربه لرم دونه، بلکې تاسې خپله کاري پېژندپاڼه یا سی وي چې ورته وایي، خپله سی وي تاسې ورسره ضمیمه کړئ ایمیل کې سره د کور لیټر. دندې لټون ستراتیژي په افغانستان کې د پلي کولو وړ دي. دغه د دندې لټون ستراتیژي چې کومه ده په نړیواله کچه دا په افغانستان کې د پلي کولو وړ دي، بالکل د افغانستان کې د پلي کولو وړ دي، ځکه د کار لټون د معلوماتي مرکزونو او ویبپاڼو له لارې دغه یوه برخه ده دغه دندې د پلټون ستراتیژي چې د انلاین سایټونو او ویبپاڼو له لارې تاسو دندې وپلټئ. په افغانستان کې دغه شی عملا شته دی او له پخوا هم و. د کار د خبرتیا په کارولو سره د ټلیفون په ستراتیژۍ او کړنلارې سره هغه شرکتونو لاسرسي پیدا کولو ځان رسول چې تاسو یې قدرداني کوئ. د خپلې شبکې د کارولو له لارې د انټرنشیپ د کار د زده کړې پروګرام ګډون. څو موضوعات دي د کار د خبرتیا په کارولو سره چې ډېرې انجوګانې مثلا کاري خبرتیا خپروي د ټلیفون په ستراتیژۍ او کړنلارې سره چې هغه د ګروپونو په عموما له لارې یا تاسو ټلیفوني ستراتیژي هم یو ډول ستراتیژي ده، تاسو کولی شئ دې لارې دندې وپلټئ. هغه شرکتونو ته لاسرسی پیدا کول او ځان رسول چې تاسو یې قدرداني کوئ. دا یو څه محدود دي دلته، ځکه په نور نړۍ کې یو څوک د یوې انجو سره لیوالتیا ولري بیا مستقیم هغې ته ورځي او ورته وایي چې دغه برخه کې لیوالتیا لرم، دغه وړتیا لرم، دغه مهارتونه لرم، غواړم تاسو سره کار وکړم. د خپل شبکې د کارولو لارې د شبکې موخه چې وروسته بیا اوږد بحث وکړو، شبکه یو ګروپ په ټوله کې دی چې کولی شي تاسې دغه ګروپ له لارې یا دغه اړیکې د یو ګروپ دی چې تاسو کولی شئ د دغې لارې ځان ته دنده پیدا کړئ. مثلا تاسو مختلفو انجوګانو کې ملګري لري، دغه ملګرو له لارې ته کولی شئ چې مثلا ځان له دندې خبر کړئ او د انټرنشیپ یا د کار زده کړې پروګرام کې ګډون. لومړی د انټرنشیپ مخکې له دې چې تاسو مثلا راشئ عملا کار وکړئ او د لوړ معاش تقاضا ولري، ښه ده تاسو انټرنشیپ یا د کار زده کړې برخه دوره البته باید تېره کړئ. زما په شمول ډېری ځوانان چې دندې اوس لري فکر کوم اکثریت به دغه د انټرنشیپ دوره تېره کړې وي. مثلا ما د تحصیل په دوره کې کله چې ما تعلیم کوو هغه وخت کې ما له مختلفو ادارو سره وړیا ډول باندې د کار زده کړې لپاره کار وکړ چې هغه زما لپاره ډېره ګټوره وه، ډېره ګټوره دوره وه، ځکه سره دې چې ما معاش هم نه لره، سره دې چې ما مصارف هم خپله کول، خو زما لپاره ګټوره دوره وه، ځکه د کار زده کړې دوره ډېره مهمه ده. کله چې یو څوک تا ته معاش درکوي، ډول معاش درکوي، هغه له تا کار غواړي چې داسې تا کار نه وي زه ستونزمنه وي. نو د انټرنشیپ هم کله کله اعلانېږي، ځینې انجوګانې انټرنشیپ یا د کار زده کړې دوره اعلانوي چې په ډېر کم معاش باندې غواړي یو کارمند مقرر کړي او کار ورته زده کړي. پرېږدئ چې دندې تاسو ته راشي، د کار د خبرتیا په استفادې سره د لاسلیک او د ایمیل لخوا د کار لیست ترلاسه کړئ. پرېږدئ چې دندې تاسو ته راشي. که تاسو کله ځان په دغه سایټونو کې سره ثبت نام کوئ یا نوملیکنه پکې وکړئ لکه افغان ډاټا ایپس کې، اکبر جابس کې یا په لینکډین کې تاسو ته ایمیل راځي، هلته زه به هلته بیا خپل ایمیلونه ښکاره کړم چې هغې درته ایمیل رالیږي چې دا دنده اعلان شوې اړونده دندې، حتی تاسو کوم مشخص دنده ورته وایي چې په دې برخه کې کومه دنده اعلان شوه هغه تاسو ته مثلا خبرتیا رالیږي. ټول ستر کاري ځایونه د لټون استازي لري، یو شمېر ویبپاڼې غوښتنلیکونو په اعلان استولو لپاره متخصصین لري. اکثریت دغه لوی انټرنیشنل انجوګانې او انجوګانې عموما او ادارات خپل استازي لري په دغه برخه کې، یو شمېر ویبپاڼې لري، حتی خپلې پاڼې لري، په ټولنیزو رسنیو کې خپل ویبسایټونه لري چې هلته خپل بستونه اعلان ته ورکوي. مثلا وزارتونه، دولتي ادارات خپل ویبسایټونه لري، یو این انجوګانې خپل ویبسایټونه لري، خپلې پاڼې لري چې هلته دغه دندې اعلان ته ورکوي. د ټلیفون ستراتیژي، خپل د مهارتونو لیست ټلیفون په څنګ کې تیار کېږدئ.
هغه څه چې غواړئ ووایئ هغه ولیکئ او څو ځله هغه تمرین کړئ. کله چې یو بالقوه کار خاوند سره خبرې کوئ ودرېږئ، غږ مو باید ښه واضح او لوړ وي. د خبرو په ترڅ کې مسکا کوئ. دلیل ویلو په وخت کې د کار خاوند نوم یاد کړئ. دلیل ویلو په وخت کې د کار خاوند نوم یاد کړئ. د بېلګې په توګه ستاسو نوم مې له پلاني اورېدلی، همدا اوس مې ستاسو نوم په پلاني ځای کې وکتو یا په موبایل کې وکتو. د ټلیفون ستراتیژي څه ډول ستراتیژي ده؟ مثلا دلته د ټلیفون ستراتیژي واضح کړئ. خپل مهارتونو لیست ټلیفون په څنګ کې تیار کړئ. کم مهارتونه لري دا ته په یوه ورقه ولیکه. مثلا زه دونه کاري تجربه لرم، زه ښه د خبرو کولو مهارت لرم، زه ښه استاد یم، مثلا زه په کمپیوټري پروګرامونو باندې په دې دونه پوهېږم، زه ښه د وخت مدیریت کولی شم. دا تاسو خپل مهارتونه لیست کړئ. هغه څه چې غواړئ ووایئ ولیکئ، څو ځله هغه تمرین کړئ. مثلا تاسې د ټلیفون ستراتیژي په دې معنی چې تاسې یو چا سره د موبایل له لارې غواړئ هغې ته دا قناعت ورکړئ چې ته دا وړتیا لرې تر څو له دی سره دنده ترسره کړي. څه چې غواړئ مثلا مقابل شخص ته ووایئ، هغه ورته دلته ځان سره یادداشت واخله، ویې لیکه، څو وارې تمرین کړه چې دغه خبرې کول غواړم. کله چې یو بالقوه د کار خاوند سره خبرې کوئ ودرېږئ. عموما درېده ستاسې پر ځان باور زیاتوي، درېده ستاسې اعتماد په نفس لوړوي، تاسې د خبرو هغه انداز درسره جوړوي. غږ مو باید ښه او واضح او لوړ باید وي. تاسې کله خبرې کوئ هغه په ټلیفون باندې د کار خاوند سره، د بالقوه د کار خاوند په دې معنی چې تاسو د یو انجو HR ته زنګ وهلی دی، تاسو د ادارې مسؤل ته زنګ وهلی دی چې غواړئ خبرې ورسره وکړئ د خپلو مهارتونو په اړه، تر څو تاسو دنده ځان ترلاسه کړئ. د خبرو په ترڅ کې مسکا کوئ. طبعا مسکا مهمه ده په هر ځای کې چې خبرو کې وي. دلیل ویلو په وخت کې د کار خاوند نوم یاد کړئ. کله چې تاسو هغې ته یو دلیل وایئ یا هغه درڅخه پوښتنه کې ځواب ورکوئ، تاسو کولی شئ چې هغه ته په تخلص باندې غږ وکړئ یا ورته وایئ مثلا پلانی صاحب، کاروان صاحب، ستاسې نوم مې له خادم صاحب اورېدلی و، همدا اوس مې ستاسو نوم په موبایل کې کته یا فیسبوک کې پلټه، تاسې مې هلته پیدا کړئ. وروسته له دې د کار خاوند پیدا کړئ، په یوه لنډه جمله کې خپل تر ټولو ښه تجربه، وړتیا او مهارتونه بیان کړئ او د هغوی وغواړئ که چیرې دې مهارتونو او تجربو سره سم کوم کار شته او که نه. په دې معنی چې تاسې خپل داسې یو مهم او لوی مهارت چې د کار اړوند وي هغه تاسې ورته یاد کړئ. هغه مهارتونه تجربه چې تاسې لرئ هغه ورته یاد کړئ او بیا دې پوښتنه وکړئ چې په دغه برخه کې تاسې کوم چا ته اړتیا لرئ که نه لرئ، یا دغه برخه کې کوم کاري فرصت شته که نه شته. د بېلګې په توګه زه د سوداګرۍ او حسابدارۍ په برخه کې دلته د بېلګې په ډول یې درته بیا وایم. مثلا زه یو چا ته زنګ وهم، زه د سوداګرۍ او حسابدارۍ په برخه کې لیسانس فارغ یم له پوهنتون او پلاني شرکت کې د حسابدارۍ مامور په حیث کار کوم. له دې لپاره مې زنګ وهلی چې ایا تاسو داسې شخص لپاره کومه دنده لرئ. مثلا زه زنګ وهم ورته چې د یوې انجو مسؤل ته، یوې ادارې مسؤل ته چې په دغه برخه کې مې کار کړی، دغه کاري تجربه لرم، تاسې دې ته یو دنده لرئ که نه لرئ، داسې یو کس ته اړتیا لرئ که نه. که هغوی ووایي چې هو شته نو کوښښ وکړئ چې د مرکې چمتووالی ونیسئ. که هغوی ووایي چې نشته نو ترې پوښتنه وکړئ چې دوی کوم څوک پېژني د کار کوونکي په لټه کې وي. طبعا که ځواب یې هو وي چې یو چا ته موږ ضرورت لرو په دغه برخه کې، تاسو بیا کولی شئ چې ځان باید مرکې ته چمتو کړئ. ممکن هغوی ستاسو څخه د دغه برخې اړوند پوښتنې وکړي، نو تاسو باید چمتو واوسئ مخکې له مخکې. او که وایي چې نشته دی نو دا پوښتنه هم ترې کولی شئ چې محترم که تاسې دغسې څوک نه وي درته اړتیا، نو آیا داسې څوک درته معلوم دی چې داسې یو مشخصاتو په لرلو یو چا ته اړتیا ولري او یا یې په لټه کې وي، نو ممکن هغوی در سره مرسته وکولی شي په دې برخه کې. د کار خاوند نیوکه کوي نو داسې کلمات یې په وړاندې ووایاست زه پوهېدای شم، ستاسو ځواب ستایم. کوښښ وکړئ چې کله کله ستاسو د احساساتي کولو لپاره او ستاسې هغه د برداشت د معلومولو لپاره د کار خاوند یا هغه څوک چې د ادارې مسؤل یا هغې ته تاسې زنګ وهلی، هغې ستاسې د احساساتي کولو لپاره ځینې خبرې ممکن تاسو ته وکړي. ډېر ارامه برخورد وکړئ، د کار خاوند نه مننه وکړئ چې در سره مرسته کړې وي او که نه وي. په هر حال کې تاسې مثلا د ادارې مسؤل ته زنګ وهلی دی، خپلې وړتیا مې ورته ویلې، کاري تجربه مې شریک کړله، خو هغې درته ځواب نه و چې موږ داسې چا ته اړتیا نه لرو، بیا هم تاسو مننه وکړئ، ځکه هغه باید له تاسې متاثره شي، هغه له ځانه متاثره کړي. که وروسته بیا اړتیا پیدا کېږي نو کولی شي تاسو سره مرسته وکړي. که ځواب منفي هم وي او که مثبت هم وي، د منفي ځواب په اورېدو مه ناهیلي کېږئ. عموما د بده مرغه زموږ ډېر ځوانان چې یو ځای څخه منفي ځواب ترلاسه کوي بیا ناهیلي کېږي. ناهیلي کېږئ مه او هغه ته شخصي بڼه مه ورکوئ. د منفي ځواب ستاسو له کبله تاسو ته نه دی ویل شوی، بلکې د شرکت د موجوده شرایطو له امله شوی دی. تاسو دا فکر مه کوئ، دا فکر له ځان سره مه کوئ چې ولا
ماته منفي ځواب راکړه، ممکن زه نه پوهېږم، ممکن زه به کمزور یم، ممکن زما مهارتونه هغه تاسې باید په خپله ځان له اړونده مهارتونه ځان کې پیدا کړئ. د اوسنۍ نړۍ سره باید ځان سم او ځان سمبال کړئ. که تاسو کله منفي ځواب ویل کېږي دا په دې معنا ده چې تاسو مهارتونه کم دي، بلکې په دې معنا ده چې په دغه اداره کې په دغه موجوده شرایطو کې ستاسو اړوند مهارتونو باندې څوک ورته اوس نه دی په کار، نو له دې خاطر تاسو ځواب منفي دی. هر چا سره چې ګورئ نو پوره ادب او احترام رفتار وکړئ. سکرتر او داسې نور کارکوونکي دی چې تاسو په استخدام کې رول ولري. ځینې خلک بیا داسې وي چې کله ادارې ته ځي چې پوه شي چې دا د ادارې یو ګارد دی، برخورد یې ډېر سپک وي ورسره. کوشش وکړئ چې هېڅکله سپک برخورد مه کوئ. ممکن هر شخص په هغه اداره کې چې تاسو ورځئ یا تاسو ورسره اړیکه نیسئ هغوی ستاسې په استخدام کې ډېر رول ولري. خپل د نظر وړ شرکتونو ته مراجعه وکړئ. دا بله پالیسي ده. مثلا د موبایل هغې نه وروسته دا بله ستراتیژي کېدلی شي. احمد چې په شرکت کې ښوونکی او داخلي مامور په حیث کار کوي، یو ښوونځي ته چې د پام وړ د کار لپاره لیک واستوه، هغه خپل کاري پېژندپاڼه پکې ضمیمه کړه او دا یې وویل چې هغه په دې ښوونځي کې کار کولو ته ډېره زیاته لیوالتیا لري او دا ښوونځی ورته ډېر ارزښت لري. هغه ته د مرکې لپاره زنګ ووهل شو، وروسته له یوې اونۍ هغه ته په هماغه ښوونځي کې دنده په لاس ورغله. مثلا تاسې یو مشخص اداره ټارګټ کړې ده، هغه ته لیک واستوئ، هغه ته ایمیل وکړئ، ایمیل یې را پیدا کړئ، هغه ته ورشئ، مراجعه ورته وکړئ، ورته ووایئ چې مثلا زه دا لیوالتیا لرم چې له تاسې سره کار وکړم. ممکن دا یو ستندرد خبره وي، له بده مرغه وطن کې ممکن دا شی یو څه کم وي چې ځوان دې مشخص ځای ټارګټ کړی وي. هغه څوک چې ډېر وخت کاري تجربه ولري ممکن هغوی مشخص ځای نه ځان دپاره ټارګټ کړي، ځکه هغوی ډېر مهارتونه لري، هغوی پوره کاري تجربه لري. هغوی چې نوي فارغه شوي دي هغوی کولی شي چې واړه ځایونه، واړه ادارې، واړه انجوګانې ټارګټ کړي او هغوی ته ورشي، ورته ووایي چې مثلا زه غواړم تاسې سره کار وکړم. د خپلو اړیکو نه په استفادې ځان ښه ور وپېژنئ. دغه هم یوه ستراتیژي ده. د کاري پېژندپاڼې د استولو نه وروسته احمد خپل راتلونکي کاري خاوند ته 2 ماخذونه ورکړل. لږ خو د کار خاوند یو ته هم زنګ ونه وهه، بلکې د یو چا نه یې د احمد ملګری و او هم د کار خاوند د احمد په اړه وپوښتل. خپلو اړیکو په واسطه ځان دپاره مارکېټ جوړ کړئ. که داسې څوک پېژنئ چې هغه د استخدام مدیر سره اړیکه لري، د هغه نه وغواړئ چې مدیر ته ورشي او ستاسو په اړه هغه ته مثبته وینا وکړي. ده ته ریکمنډیشن هم وایي، یا د یو چا ریکمنډ کول او ریکمنډیشن دا ډېر مهمه ده. د خپل اړیکو نه استفاده وکړئ، ځان ښه ور وپېژنئ. ممکن ستاسې پېژندپاڼه بخښنې سره ستاسې هغه سي وي ممکن تاسې ښه ور ونه پېژندلی شي. نو په دې خاطر اړتیا ده کله کله چې تاسې یې وګورئ دغه د کار خاوند یا دغه انجو یا دغه ادارې کې څوک ستاسې ملګري، ستاسې خپلوانو نه څوک داسې شته چې دوی سره شناخت ولري، دوی سره وپېژني، تر څو تاسې په ښه ډول ور وپېژنئ هغوی ته، هم تاسې ورته ریکمنډ کړي چې او زه دا پېژنم، یا هم ستاسې پخوانی د کار ځای کې څوک داسې څوک وي چې هغوی تاسې ور معرفي کړي چې او زه ریکمنډ کوم دا یو تکړه سړی دی، دی کار کړی دی، کار ته ژمن دی. نو دا ډېر زیات رول لري. د خپلو اړیکو نه په استفادې ځان ښه ور وپېژنئ، دا ډېره مهمه ده. نو په دې خاطر زه وایم چې اړیکې جوړې کړئ او ویې پالئ. اړیکې د کار لټون سره مرسته کوي تر څو دندې د لټون پروسه را لنډه کړي. تاسې سره دندې د لټون پروسه کې مرسته کوي، د معاش لرونکي دنده ورته ومومئ او ډېر وخت لپاره کار ورته پیدا کړي. دغه د اړیکو تاثیر دی، د اړیکو اغېز دی چې مثلا تاسې دغه پروسه را لنډوي. یو څوک تاسو پېژنئ په یو انجو کې کار کوي، مستقیم تاسو ته وایي چې وروره دلته یو بست اعلان شوی دی، د معاش لرونکي دنده ورته ومومئ. یعنې داسې دنده درته پیدا کوي چې ښه معاش ولري. دغه اړیکو له برکت تاسو داسې دندې هم پیدا کولی شئ، ځکه ډېر وخت داسې وي چې هلته ریکمنډیشن ډېر تاثیر لري، ډېر مثبت اغېز لري، ځکه هغوی ته داسې یو څوک پکار وي چې اعتمادي وي، اعتباري سړی وي، بخصوص په فاینانس برخه کې، اپریشن برخه کې، هغه برخه چې نسبتا مالي اړوند وي، لوجستیک اړوند وي. دلته بیا نو ډېر وخت اعتمادي خلک پکار وي او د ډېر وخت لپاره کار ورته پیدا کړي. ډېر وخت لپاره تاسو کولی شئ بیا هېڅکله بې دندې نه شئ. ډېر وخت تاسو کولی شئ چې په اسانه ډول دندې پیدا کړئ. ستاسو د فکر پر خلاف تاسو ډېر کسان پېژنئ، هغوی ته مراجعه وکړئ، د ماخذ نه یې پیل کړئ. د اړیکو جوړولو تمرکز وکړئ، اړیکې مو وارزوئ، د پیاوړو او کمزورو اړیکو نه ګټه پورته کړئ، د اړیکو دوامداره ساتلو لپاره وخت وسپموئ. ستاسو د فکر پر خلاف ممکن تاسو فکر وکړئ چې ما هېڅوک نه پېژني. اوس د ټولنیزې رسنیو او د میډیا وخت دی، ډېر خلک تاسې پېژني، ممکن تاسو یې فکر هم نه شئ کولی. نو تاسو کولی شئ چې دغه اړیکو نه استفاده وکړئ، مثلا په دغه اړیکو جوړولو تمرکز وکړئ، اړیکو مو وارزوئ، د پیاوړو او کمزورو اړیکو نه هم ګټه پورته کړئ. دا مه چې دې سړي سره مې کمزورې اړیکه ده، د سره مې قوي اړیکه ده. دنده ډېره مهمه ده. د دندې په پیدا کولو کې او د دندې په اخیستلو کې له دغه ټولو اړیکو نه استفاده وکړئ. ورشئ، مراجعه وکړئ،
د اړیکو دوامداره ساتلو لپاره وخت وسپموئ، وخت ورکړئ د اړیکو پاللو لپاره. داسې ونه کوئ چې یو چا تاسو باور وکړ، تاسو یو ځای ته معرفي کړئ او تاسو دغه باور خام کړئ، بلکې هغه اړیکه دوامداره وساتئ او دغه اړیکې وپالئ. د ځان په اړه انلاین انټرنیټي معلومات پاک وساتئ. تل هڅه وکړئ چې داسې څه خپاره نه کړئ په انټرنیټي ویب پاڼو کې او په انلاین په لیکه پاڼو کې چې ستاسې د شخصیت ته زیان ورسوي، ستاسې شخصیت یوه نیمګړتیا څرګنده کړي. ځان په اړه په ګوګل سایټ کې معلومات وګورئ او جوته کړئ چې ستاسو انلاین شخصیت باید څنګه د خلکو مخ ته راشي. تاسې یو وارې ځان وپلټئ په ګوګل کې چې ستاسې اړوند څه ډول معلومات رامخکې کوي. ګوګل وګورئ د ځان په اړه معلومات، بیا تاسو ته پته لګېږي تاسو ته معلومات کېږي چې ممکن که یو بل څوک د کار خاوند تاسې هلته وپلټي نو څه ډول باید تاسې کار شي. کوشش وکړئ چې خپل اړوند مهارتونو اړوند تاسې لیکل وکړئ، تاسې یو ښه پروفایل د ځان لپاره جوړ کړئ او لینکډین پروفایل مو تل اپډیټ او تازه وساتئ. لینکډین کې تاسو کولی شئ چې خپل کاري مهارتونه هر څه اډ کړئ. لینکډین هم وروسته بیا معرفي کوم چې پر لیکه لکه د فیسبوک باندې یو سوشل میډیا ده، هلته تاسې کولی شئ اکاونټ جوړ کړئ او هلته له کارفرمایانو د کارخوندانو سره اړیکه جوړه کړئ. د فرصت نه ګټه پورته کول، کومه تیوري چې مو زده کړئ عملي یې کړئ. انټرنشیپ ستاسو کاري پیژندپاڼې سي وي لپاره ښه دی، علمي امتیاز لري. خپلو پیاوړتیاو او کمزورو وړتیاو پوه شئ او عملي مهارتونه مو نور هم ښه کړئ. د انټرنشیپ له لارې تړلي ورونه پر ځان خلاصوئ او کولی شئ انټرنشیپ مو په دایمي دنده بدل کړئ. د دندې د لټونکو له لارې ویډیو ګډونوالو سره شریکه او ښکاره کړئ. د موقع نه استفاده وکړئ، د فرصت نه ګټه پورته کړئ. کومې تیوریانې چې مو زده کړئ، کومې دغه ستراتیژیانې چې مو زده کړئ دا عملي کړئ. که تاسو یې عملي کړئ تاسو یې کولی شئ چې یو ښه دنده البته پیدا کړئ د ځان لپاره. د انټرنشیپ ستاسو کاري پیژندپاڼې سي وي لپاره ښه دی. انټرنشیپ یا کاري زده کړه لنډمهاله پروګرامونه دي، 6 میاشتې، 1 کلن. ځینې انجوګانې اعلان ته هم ورکوي او یو څه امتیاز هم ورته پام کې نیسي. دا هغه کسان چې تازه فارغه شوي د هغوی لپاره داسې پروګرام وي، هغوی کولی شي چې کار زده کړي، برخه کې کار وکړي، هلته کار زده کړي. علمي امتیاز هم لري او ورسره په خپلو پیاوړتیاو او کمزورتیاو پوه شئ، عملي مهارتونه مو نور هم وکړئ. د ځان په اړه تاسو ریسرچ تحقیق وکړئ، خپلې پیاوړې نقطې، منفي نقطې او مثبتو نقطې د ځان په اړه پیدا کړئ او عملي مهارتونه، هغه مهارتونه چې په اداراتو کې په دنده کې ډېر مهم رول لري، هغه مو نور هم پیاوړي کړئ، په هغه باندې کار وکړئ، هغه ښه کړئ. د انټرنشیپ له لارې تړلي ورنو پر ځان خلاصوئ او کولی شئ چې انټرنشیپ مو په دایمي دنده بدل کړئ. ځینې خلک ممکن دا وایي چې والا دا خو انټرنشیپ کار زده کړه پروګرام ډېر لنډ پروګرام دی، ټول 5-6 زره نهایتا 10,000 افغانۍ ورکوي، دا به څنګه شي؟ تاسې که ښه ډول باندې کار ترسره کوئ او په ښه ډول دغه د انټرنشیپ یا د کار زده کړې دوره پای ته ورسوئ، په دې باور ولرئ چې هماغه اداره کې چې تاسو دغه د کار زده کړې دوره تر پای ته رسوئ، عمل کې تاسې به یو عملي او دایمي دنده پیدا کوئ ځان لپاره. دندې د لټونکو له لارې ویډیو ګډونوالو سره شریک او ښکاره کړئ. په یاد ولرئ هېڅوک تاسو ته د دندې د لټون لپاره ځینې ټکي په مهم دي. په یاد ولرئ هېڅوک تاسو ته دنده نه درکوي، تاسې باید خپله ورپسې وګرځئ. دا یو ټکی، څو ټکي پام کې وساتئ. اول دا چې دا په یاد ولرئ چې تاسو ته هېڅوک دنده نه درکوي تر څو تاسو خپله پسې ونه ګرځئ. هر څومره چې د دندې په لټون کې هڅه وکړئ هغومره ښه او په زړه پورې دنده ترلاسه کوئ. څومره دا ستاسو زیار او ستاسې نه ماتېدو پورې اړه لري. تاسو څومره هڅه کوئ، څومره ځان ستړی کوئ، نو تاسو به هغومره ښه دنده ترلاسه کوئ. که چېرته هغه چې تاسې یې کوئ بریالي کېږئ نه، نو خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړئ. تل هڅه وکړئ ځان لپاره چې موخې وټاکلي، مثلا تاسې یو ځای ټارګېټ کړ، دا کوشش مه کوئ چې تاسو خپلې موخې بدلې کړئ، بلکې خپلې کړنلارې بدلې کړئ. ممکن ستا په کړنلاره کې یا ستا په دغه لاره چې تا انتخاب کړې دا مناسبه نه وي دغې موخې ته د رسېدو لپاره، دغه بدله کړئ. کله چې مو کاري پیژندپاڼه ولېږله باقاعده توګه تعقیب کړئ او هر وخت یې خبر واخلئ. کله هم که تاسې یو چا ته فزیکي ډول باندې خپله سی وي البته کاري پیژندپاڼې څخه مې موخه دلته سی وي ده، نو په باقاعده تاسو هغه تعقیب کړئ. داسې مه پرېږدئ چې زه ومې لېږل او خلاص. تعقیب په دې معنی چې تاسو دایما خپل ایمیل چیک کړئ، تاسو ته بیرته خبرتیا راغلې، ایمیل راغلی که نه دی راغلی. تاسو یو ځای ته اپلای وکړه، تاسو باید خپل ایمیل او اړونده سایټونه چې تاسو باید هغه چیک کړئ. کومه دنده چې تر ټولو ډېر
ډیره غواړئ هغې لپاره ډیره هڅه وکړئ. تاسو کومه دنده چې غواړئ د هغې اړوند مهارتونه زده کړئ او هغې لپاره ډېر هڅه ته اړتیا ده. وړو او لویو بنسټونو ته غوښتنلیک واستوئ. تاسو کولی شئ چې مختلفو اداراتو ته خپل غوښتنلیکونه ولېږئ، خپلې سیویانې ولېږئ. د دندې د لټون باید لکه د رسمي دندې په شان وي. یو ټکي ته مو پام وي چې دندې لټون هم خپله یوه دنده ده. تاسې دنده داسې ولټوئ لکه رسمي دنده مو چې همدا وي چې دنده لټوئ، ځکه هغه هم یو ډول رسمیات لري. وروستی لید منظم، علاقمند او بیداره واوسئ. دندې لټون وخت او انرژۍ ته اړتیا لري. که د یو ښه پوسټ په لاسته راوړلو کې په تاسو میاشتې تېرېږي، ناهیلي کېږئ مه ورته. د لټون لپاره بېلابېلې لارې او وسایل وټاکئ. یو او وروستۍ خبرې چې منظم، علاقمند او بیداره ویښ واوسئ. د دندې لټون وخت او انرژۍ ته اړتیا لري. دا په دې معنی نه ده چې تاسو نن دندې پلټنه پیل کړئ، تاسو باید نن دنده واخلئ. دا ډېر وخت ته اړتیا لري، انرژۍ ته اړتیا لري، پر ځان باور ته اړتیا لري. د یو ښه پوسټ په لاسته راوړلو کې په تاسو میاشتې تېرېږي، ناهیلي کېږئ مه. خو بس ته په تمه وئ چې یو ښه ځای کې دنده ترلاسه کړئ، ممکن میاشتې، ممکن ډېر وخت واخلي. تاسو به ناهیلي کېږئ مه، بلکې د لټون لپاره مختلفو لارو یې وټاکئ، مختلف ستراتیژیانې د ځان لپاره پیدا کړئ. څه ډول مثلا تاسې یو ښه دنده ځان لپاره پیدا کړئ. تاسې ټول ګډونوال چې دا ویډیو ګورئ، دې لپاره یو کورنۍ دنده ده چې بیا کومنټونه وکړئ. راته ټول ګډون کوونکي باید یوه د دندې لټون معلوماتي مرکز سایټ وګورئ او مناسبه دنده د ځان لپاره پیدا کړئ. دندې اعلان دې کاپي کړئ او سافټ په ایمیل یا فلش یا هارډ پاڼه کې د پرنټ بڼه دې سبا ټولګي ته راوړئ. البته ما مخکې هم یاده وکړه چې دا د عملي او یا حضوري صنف په بخښنې سره سلایډونه دي. نو په دې خاطر تاسو کولی شئ چې په ځان لپاره چې کومه دنده پیدا کړئ، تاسو کولی شئ ماته په واتساپ شمېره یا په ایمیل باندې راولېږئ چې دغه دنده ممکن زه دغه مشخصات لرم. زه بیا تاسو سره همکاري کوم، تاسو ته نظر درکوم چې آیا دا ستاسو لپاره مناسبه ده که نه ده. کتنه څو موضوعات چې موږ پرې نن بحث وکړو، د دندې د لټولو، د دندې لټولو مرکزونه وو، د دندې د لټون ستراتیژیانې وې چې د موبایل ستراتیژي وه، د اړیکو ستراتیژي وه، د شبکې ستراتیژي وه، او عملي یا حضوري تاسو یو ځای ته ورتګ ستراتیژي وه. دغه هغه ستراتیژیان دي چې کولی شي تاسو سره مرسته وکړي تر څو ښه دنده، مناسبه دنده ځان لپاره پیدا کړئ. وروسته به هم بیا دغه سایټونو ته عملاً به پکې کار کوو، عملاً به یو سی وي لیږو. ویډیوګانو دغه لړۍ دوام لري، دی لومړنۍ ویډیو وه. نو په دې خاطر باندې تاسې تر پایه له موږ سره اوسئ او دغه لړۍ له ملګرو سره شریکه کړئ. که پوښتنه وي نو کولی شئ تاسې په کومنټونو کې مطرح کړئ دلته، او یا هم په واتساپ کې مطرح کړئ. زه کولی شم د خپلو معلوماتو په رڼا کې تاسو ته ځواب درکړم. نو بیا هم تاسو ته ښې چارې، او په دې هیله چې هغه ځوانان چې له پوهنتونه فارغ دي او د پوهنتونونو فارغ دي او کاري مهارتونه لري، هغوی یو ښه مناسبه دنده د ځان لپاره پیدا کړي تر څو وکولی شي خپلې کورنۍ لپاره د روزۍ ګټلو یوه ښه زمینه مساعده کړی شي. نو په بله ویډیو کې به انشاءالله په بله موضوع خبرې کوو. تر بیا تاسو ته ښې چارې.